تازه چمن کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته شوې. د سپین بولدک او چمن ترمنځ دویمه ورځ هم حالت ترنګلی و. په کوټه کې د بي بي سي خبریال محمد کاظم وایي ډیورند کرښې بلې غاړې ته په دویمه ورځ هم حالت ترنګلی دی او په تاوتریخوالي کې 10 کسان نور ټپیان شوي دي. پرون په دغه سیمه کې د چمن بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو پر ضد احتجاجیانو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ اخو ډب کې د یوې ښځې په ګډون 3 کسان ووژل شول او 14 تنه ټپیان شوي وو. احتجاجیان ادعا کوي چې پاکستاني امنیتي ځواکونو پرې مخامخ ډزې کړي چې له کبله یې یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. د بلوچستان کورنیو چارو ایالتي وزیر بیا دغه تور ردوي او په وینا یې د پیښې په تړاو یې په پوښتنو ګربوزونو امر کړی. په چمن کې د پنجشنبې په ورځ د مسافرو له احتجاج وروسته پر ډیورند کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو نښته وشوه چې د شپې تر ناوخته یې دوام درلود. د کندهار ولایت چارواکي وایي پاکستاني ځواکونو د سپین بولدک پر ځینو سیمو د توغندیو بریدونه کړي چې له امله یې 15 ولسي وګړي وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. چارواکي وایي ګڼ شمېر ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته رسول شوي او عام خلک هلته د وینې ورکولو لپاره ورغلي دي. د کندهار والي هم د ټپیانو پوښتنو لپاره میرویس روغتون ته ورغلی و. افغان ولسمشر محمد اشرف غني کې د لوی اختر تر مانځه وروسته وینا کې د کندهار او لوګر د تېرې ورځې بریدونه او پکې د ولسي وګړو وژل کېدل غندلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي په داسې حال کې چې د نړۍ ډیرو برخو په تیر افغانستان او پاکستان کې د کرونا وایرس له امله بېوزله وګړي له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. پاکستان او افغانستان هوکړه کړې وه چې سوداګریزه او ترانزیتي لاره به پرانیستې پرېږدي، خو د عرفات پر ورځ چې د مسلمانانو یوه مهمه ورځ ده د پاکستان بریدونه د افغانانو لپاره د لوی اندېښنې وړ دي. خبرپاڼه کې له پاکستانه غوښتل شوي چې دا ډول بریدونو مخنیوي لپاره باید دواړه هیوادونه له موجوده پوځي او ډیپلوماتیک میکانیزم ګټه واخلي. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت پنجشنبه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي لوی درستیز جنرال یاسین ضیا افغان پوځ او هوایي ځواکونو ته د چمتووالي اوسېدو امر ورکړی. په اعلامیه کې راغلي افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې که د پاکستان بریدونه دوام وکړي نو بل مثل ځواب دی ورکړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت هم ویلي چې د پاکستاني توغندیو له کبله د یو ماشوم په ګډون 9 ولسي وګړي وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ځواک ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.